د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لغوه کیږي. چا ولې وسه ویلي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسي جرګه وایي چمتو یو چې له امریکا سره کړی امنیتي تړون لغوه کړو. د ولسي جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي په هېواد کې د وروستیو ناامنیو له امله تیار دی چې له امریکا سره امنیتي تړون له منځه یوسي. نوموړی وایي پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او له افغانستان د امریکا د نه دفاع له امله چمتو دی چې له دغه هېواد سره امنیتي تړون لغوه اعلان کړي. کټوازي دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې چې پاکستان پر کونړ ولایت راکټي حملې زیاتې کړې. د ښاغلي کټوازي په خبره اوس مهال د ولسي جرګې غړي د اوړي په رخصتیو بوخت دي او چې راوګرځي پر دغه تړون بله سره غور کوي او په اړه به یې بله پرېکړه کیږي. ښاغلی کټوازی که څه هم دا مني چې د تړون له لغوه کېدو وروسته به افغان حکومت خپل ملاتړي له لاسه ورکړي، خو وایي امریکا باید امنیتي تړون ته ژمنه پاتې شي. د یادولو وړ ده د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي تړون له مخې واشنګټن باید د افغان خاورې ته د متوجه ګواښونو په صورت کې له افغانستان څخه دفاع وکړي. خو که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور لري، پاکستان پر افغان خاوره وخت نا وخت بریدونه کوي، خو امریکا په دې برخه کې تړون ته ژمنه پاتې نه شوه. ترڅنګ طالبانو هم پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي، خو امریکا له یادې ډلې سره د سولې او یو پر بل د بریدونو نه کولو تړون لاسلیک کړی. په هر حال د ملي وحدت حکومت شپږ کاله وړاندې له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړ چې بدبختانه کومه خاصه ګټه یې نه درلوده. ولسي جرګه په داسې حال کې د تړون د له منځه وړلو ګواښ کوي چې اوس مهال کم شمېر امریکایي ځواکونه افغانستان کې پاتې نورې هم د وتو په حال کې دي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ بل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.